أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وعندهما په نزد یارانو یجمعو جمع دي کې بینهما په مابین کې د دغه دوه لمنځو چې یو د ماپښین لمونځ دی یو د مازدیګر لمونځ دی. المنفرد و منفرد. ګوره امام صاحب وویلی ول که چیرې دغه امام سره دی دغه نه وکړي په جماعت باندې د لمونځ نه وکړي یوازې دی پر راحله پر خپل شي باندې سپور ولو نو دی دا دواړه لمونځونه پرې یوه ځای نشي کولی. هر یو لمونځ به په خپل وخت کې کوي او یاران وایي یا جمع کولی شي منفردم. ثم وروسته یتوجه مخ به کوي الی موقف د وځای ته د درېدو فیقف ودې درېږي بقرب نږدې الجبل وغره ته وعرفات چې دی کلها ټوله موقف او ځایونه دي د درېدو ځای دی الا بطن عرنتي نه هغه نس د هغه عرنې شیلې د عرنې شیلې په نس کې دی نه درېږي. وينبغي مناسبه للامام د پاره د امام ان دا یقیف چې ودرېږي بعرفته پر عرفات باندې على راحلتي پر هغه خپل د سپارلې پر شی باندې آس دی اوښ دی هر شی چې دی پر هغه باندې دی سپور دغه ودرېږي پر عرفات يدعو دعاوي دی کوي ويعلم ورشي د الناس وخلق ته المناسك احکام د حج دا دی ورشي ويستحب مستحب دی له دته ان دا یغتسل چې غسل وکي قبل الوقوف د مخدر درېدو پر عرفات باندې ويجتهد کوشش دی کی په دعای په دعا کې ډیر کوشش دی په دعا کې وکي په اذا وغربت چې ولوي شمس المر وفاز الامام امام در اکشته شي والناس او خلق معه سره ده على هيئه شپ ارامي سره هم دی یعنی ټول د شپ ارامي راکشته شي حتی در داسې وخت پورې یاتو چراسي المزدلفه ومزدلفه مزدلفه چې راورسېدی والمستحب ومستحب دی اندادي ينزل چې راکشته شي بقرب نږدې الجبل وغرته د غره وغرته نږدې د پر دازې راکشته شي الذي عليه شدي المقيد تو مقيد دی په دغه ځای پسې په دغه ځای پورې نږدې دی يقال ويل کېږي ولا هو دغه ځای ته قزح یا قزح دا ورته ویل کېږي. ويصلي المنځ د کې الامام امام بالناس په خلکو سره المغرب د ماښام والعشاء د ماخستان د ماښام د ماخستان المنځ به امام و خلکو ته په جماعت باندې ورکې به اذان په اذان سره و اقامت په اقامت سره په اذان و اقامت. ومن اغڅوک صلاه کې المنځ وکي مغرب د ماښام په طریق په لار کې وحده یوازې چې د دې خوا کلی مزدلفه لر په لار کې د ماښام المنځ وکي لم يجوز روانه دي هودته عند ابي حنيفه په نزد امام صاحب و محمد په نزد امام محمد صاحب پیدا وتلا چې راوخته الفجر سپیدیه یعنی سحر صلی المسجد کې امام املا بالناس په خلکو سره الفجر د سحر بغلس په تیارک د سالمنځو کې ثم ورسته وقف ود درج امام املا ووقف ود درج الناس خلق معه سره ده فدعا دعا دی وکي والمزدلفه ومزدلفه چې د كلها ټوله موقف زایونه دي د درېدو الا بطن المحصر نه نس د محصر شیله د محصر شیله په نس کې نه درېږي نور هر ځای د درېدو ځای دی د دعا د پاره. ثم ورست افاز رکشته د الامام املا والناس خلق معه سراد قبل طلوع الشمس د مخد المر درختو چې المر نه راختلی. ثم ورست یاتو راد سمنا ومنات فيبدو شروبك بالجمره العقبه باغت جمره باندې اغت شیطان اغت صلیبول فيرميها ولي بدغه من بطن د نص الوادي د شیله بسبع حسات په و دبر سره په و دبر بول مثل حسل خزبي دغه دبر اندازه چې ده هغه لکه د کودري یا مثال د دې لکه د نخود د دانې په دونه دبر باندې به ولي ويكبر على اکبر بوي مع كل حسات داري دبر سره ولا يقيف ندي دريج عندها بنيز دغه شیطان د جمهوریت و څنګه د نږدې نه دريج ويقطعوا پریدر د تلبيه او تلبيه دي پریدر تلبيه ويل دي دالته پریدر مع اول حسات د اول دبر سره چې اول دبر روغرځول بل تلبيه دي پریدر ثم ورسته يذبحوا بيد علال کې ان احبك چیر خوشو تذبح دي وکي قرباني دي وکي د دې ورسته کچیر خوشو ثم ورسته يحلقوا دي خري او يقصر دي کوتاک سر دي وخري دي سر کښنه کې دا کار دی وکي والحلق خريل چې دی افضل بهتر دی په دا وخت کې نو وخت په تحقیق سره حلال شو له د کل شی هر شی نو وزنه تروا دي الا نساء شذ د شذ د نږدې کټ د نه دی روا ډور هر څور ته جایز ودته یعنی د ښکارم کولای شي د یار کار کولای شي خالي شذ د نږدې کټ نشي کولای. ثم ورسته یاتي راد چې مکه ته مکه ته من يومه د غورز ذالک یعنی د غورز من يوم ذالک د غورز او من الغد یا سبا دراش او من غد یا د بل سبا د غد یا د بل سهار راش یعنی دا درې ورځې د اختر دي پار ورځ باندې دی کولای شي په تو بچ تواب وکي بل بیت پر کعبه شریف باندې طواف زیارت چې دی هغه فرض دی د فرایض څخه دی طواف زیارت په پر درې مورز وکي د دې سورسته دي دا نه زندي کچیر وزنداوي در د میاشتې نو نه بس یعنی مکرو د پر د باندې دم اوړي په ځندېدو خو در میاشتې نه اړې کې در میاش واړوي بس بیره خوند د سفرز پاتې 7 اشوات او شوت دی دغه
دغه طواف زیارت فإن کان کچیر سعی تلل بین الصفا والمروه په مابین کې د صفا او د مروه عقیب ورسته در دی کچیر تاګ یو کې په ما د ورسته در دی د صفا او مروه میدان یو طواف القدوم د طواف قدوم ولم يرمل پهلوانی دي نه کې په هاده طواف په دې طواف کې د پهلوانی نه کې ګوره په غنور طواف کې به دا اوجه لڅ کله نو به دا اوجه د شورول نو په دې کې به اوجه نشوري په هاده طواف ولا سعي تعقب نه کې عليه پر دغه صفا او مروه باندې به تاګم نه کې و ان لم يكن کثیر نو قدمه د مخه کې سعي تل رمل نو پهلوانی دی وکي په هاذا طواف په دې طواف کې وسعي تلل چې دی د صفا او مروه بعد ورسته دی علامه قدمناه موږ مخکم دا بیان درته تیر کړی دی وای کستي په یاد دی وقد حل روادي لهودت النساء والشزم وزد تباسدا طواف د وکي د دې سورسته د تشزم جایز ولا وهذا دا چې دی طواف دی او هو مفروض دا فرض طواف دی په الحج په حج کې دا طواف چې دی دا فرض دی ويكره مکروه دی تاخيره زندول د دې طواف زندول چې زندې نه کوم سبا کوم نه سبا کوم بل سبا په دا کې زندول کې چې دی دا مکروه دا کار عن هذه الايام د دې درو ورځ د اختر د درو ورځ زندول اخواته مکروه دي فان اخرها کې وزنداوي عن هذا دې لازم لازمي جو پر د باندې دم لازم دی پر د باندې عند ابي حنيفه په نزد امام صاحب ثم ورس يعود راود ګرځي الى منام ومناته فيقيم مقيم دي بها په د منا کې فاذا وزالت زائل سلو الشمس والمر يعني زوال سلو المر في اليوم الثاني په دوه ورځ کې من ایام النحر د اختر د دوه ورځ رمي وشتل بکې جمار ثلاثه درسره شیطانان بولي یعنی د درې څلې د شیطانان یبتدي شروع بکې بلتی پاغه سره تل چې نږدې دی المسجد او مسجد اول پلا شروع دغه کې چې مسجد ته نږدې دی فيرميها ولب بسبع حسات فهو دبر سر كبير الله اكبر بوي مع كل حسات داري دبر سر ويقف ودي درج عندها پنيز دغه سر دی ودرج فيدعو دعاء دي ثم رس يرمي ولد التي هغه تلیا چې نږدې دی ودته مثل ذلك فمثل دغه يعني بیا دی ابل شي تام سي ولي ويقف ودي درج عندها پنيز دغه ثم رس يرمي ولد الجمره العقبه بیا دی غټ شي تام ولي كذلك دغه رقم ولا يقف ندي درج عندها دغه شيطان سر دي نه درج فاذا وكان كثير من غد سبا يرمي ولد ابل سار دی بیا الجمار ثلاثه بیا د درسر ویل بعد زوال د زوال سورسته یعنی چې زوال تیر سو د زوال ورسته دی بیا درسر شیطانان ویل كذلك دا غرکم په ظاهرات کې اراده وک اياد انده يتعجل تلوار وک ان فرد تلو د تک نفر اولاد سیلا مکه ته مکه ته چې تک د مکه دغه وک ترتیب وک چې مکه لازم وان اراده کې اراده انده دی قیمه چې مقیم سره مې ودی ویل الجمار ثلاثه درې شیطانان ویل د دې لپاره مقیم سي په اليوم الرابع په څلورم ورځ کې بعد زوال الشمس ورسته د لمر د زوال سره كذلك دا غره کم فين قدمه کده مخ کې رمي وشتل په هذه الايام يوم په دغه ورځ کې قبل الزوال د مخ د زوال بعد طلوع الفجر درختو د سهار څخه جاز رواد عند ابي حنيفه نزد امام صاحب وقال يا رمي لا يجوز روانه دي ويكره مكروه د انده يقدمه چې مخ کې ویلېږي د مخ انسان سقلو خپل سامان الى مکه او مکه خپل سامان واسي د لپاره مکروه دي یعنی دا کار ويقيم مقيم دي بمنا په منا کې حتی درداش يرمي چې ولي دغه شیطانان ولي پیدا وخت نه پر کبلاړه الى مکه او مکه ته نزل رشوات چې مکه ته روان سو مکه ته زی بیا بال تر رشواسي بالمحسب پر محسب ځای باندې یعنی محسب یو ځای دی پر دا ځای دی رشواش ثم ورس يدخل داخل مکه او مکه ته فيتوب طواف وکي بالبيت په کعبه شریف باندې سبعه اشواط وشوت لا يرملو پهلوانی بنه کې په دې کې وهذا تواب دا تواب چې دی تواب صدر دی ته تواب صدر ویل کېږي وهو دغه تواب صدر چې واجب دی الا خو بیان دی واجب على اهل المکه د مکه په معزومه پر خلق باندې دا واجب نه دی پر دا نور باندې واجب دی ثم رس يعود راود ګرځي الى اهل وخپل کور ته خپل کور ته روان سي فإن لم يدخل کنو داخل المحرم محرم مکه او مکه ته په حال کې د احرام مکه ته نشته داخل وتوجه مخه وک الى عرفات روان سي ووقف ود در دی بیا په عرفات باندې علامه قدمنا مجاغ مخ درته تیر کې هغه بیان دی فقط سقط يعني ساقط سو دس عنه دس تواب قدم د ساقط سلو ولا شيء عليه پر د باندې شي نست لتر کې د وجد پرشون يعني دم شي پر د باندې نست چې تواب قدم جن ولاړي ومن اغسو قدر کې ونی وي الوقوف درېدل بعرفه عرفات باندې ما بين زوالي شمس چې يعني المر زوال دی په دغه ټیم کې ونی وي من يوم العرفه د عرفات الى طلوع الفجر د سار د راختو پورې من يوم النحر د ورځ د اختر فقد ادرك حجه د حج ونی وي ومن اجتاز یا څوک تیر سو به عرفات او دی نائمون بدو یو سړی تیر دی پر عرفات لور کلی خو پر عرفات باندې په حال د بدو کې تیر سو او مغما یا به ورشو راغلی پر د باندې ولم يعلم نو خمنو معلوم انها عرفات د تدانو خدای په دې نو خبر د عرفات اجزا روادي ذلك دغه عن الوقوف د درېدوس بس دغه د عرفات بس چې پر تیر سو بس د عرفات سیس
والمرأة ښځه چې فی جمیع ذلک په ټولو احکام کې د دغه حج کرجول لکه نارینه دی غیر ما سوا انها دا چې دی لا تکشف نه به لڅي رأسها سر نارینه سر لڅي دا به سر نه لڅي وتکشف لڅي به وجهها مخ به د دې دپاره لڅېدل چې یعنې د ښځې به مخ لڅي دغه د دې دپاره احرام دی ولا ترفع نه دي پورته کوي صوتها اواز دي نه پورته کوي بتلبیې په تلبیه سره نارینه تلبیه په زوره وایي لبیک اللهم لبیک دا نارینه په زوره وایي خو ښځه دی په زوره نه وایي د ځان سره دې سوکه وایي ولا ترملو پهلواني به نه کوي په طواف ښځه چې ځي په طواف کې پهلواني به نه کوي لکه نارینه دا کار به نه کوي ولا تسعه تګ دې نه کوي بین المیلین په مابین کې دغه دوه څلو شنو اخضرین شنه ولا تحلق سر به نه خري ښځه رأسها سر ولكن تقصر کوتا دي کې څه بېشتان دي جمپریک نور سر خریل پر دې باندې نشته صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين